په کابل کې د مرکزي سیلو تولیدات ورځ تر بلې مخ په وده دي او دا مهال د ورځې په اوسط ډول 4 ټنه تولید لري. مرکزي سیلو چې شاوخوا 80 کلن ژوند لري د عروج او زوال پړاوونه یې وهلي، خو دا ملي شکور تر ډیره د جګړو او نورو ناخوالو له امله خالي پاتې شوی دی. د اسلامي امارات پر راتګ سره مرکزي سیلو ته د نوو ماشینونو په اخیستو دا ټکني خدمات یو ځل بیا ګړندي او معیاري شول. د کابل مرکزي سیلو تولیدات اوس د تیرو 20 کلونو په پرتله زیات شوي چې ورسره د کاري قوې اړتیا هم زیاته شوې. دا همګړی 200 کسان په مرکزي سیلو کې په کار بوخت دي. مسؤلین وایي د دې شرکت ډېرې تخریب شوې برخې بیرته رغېدلي. د اسلامي امارات له راتګ سره ورته د شاوخوا 20 میلیونه افغانیو په ارزښت نوي ماشینونه اخیستل شوي دي. ماشینری سیلو خب کلش ماشینری سابقه است. با امارات اسلامی آمدن امارات اسلامی ما آسیا اول هم فعلا فعال ساختیم که تقریبا 20 میلیون قراردادش است، 2 ماه بعد تکمیل میشه. فعال ساختیم و 5 پایه ماشینای جدیدی در فابریکه ما خریداری کردیم. ان شاء الله آهسته ترمیمات و چای ما روز به روز افزایش شده میره. د کابل مرکزي سیلو د تولیداتو کچه اوس زیاته شوې او 2 ډوله تولیدات بازار ته وړاندې کوي چې هر ډول ځانګړی ارزښت لري. نان سیلوس 7-8 قسم ما نظر به فرمایشی که برای ما میتون تولید داریم، کیک، کلچه، ناشتا، همه چیزایی که فعلا در بازار در فروش میرسه در غرفه ما تولیدات سیلوی مرکز است. مسئولین زیاتوي د سیلو تولیدات له کورنیو محصولاتو څخه دي او سږ کال 8000 ټنه غنم باید د ټولو سیلو لپاره واخیستل شي چې له ډلې 18000 ټنه غنم د کابل سیلو لپاره ځانګړي شوي دي. البته خریداری گندم در چوکات یک طرز العمل است که قبلا از طرف امارات اسلامی افغانستان منظور شده و بخش ریاست امور ذخایر وزارت زراعت اقدام به این کردن که امسال به خاطر که ما بتانیم یک مقدار گندم از دیاقین از ولایت مختلف خریداری کنیم، این پروگرام برای افتاده. در مجموع پلان امسال حدوداً 38000 تن گندم است که باید خریداری شود و از من جمله 38000 تن 18000 تنش اختصاص داده شده به سیلوی کابل. د سیلو تولیدات نه یوازې د خرڅلاو په موخه بازار ته وړاندې کیږي بلکې له ګڼو اداراتو سره د ډوډۍ په برخه کې قراردادونه لري. پخته باز قطع چند ارگان ما قرارداد داریم، قطع پانتونا و شفاخانه، کلگی شفاخانه خود زیاد است، تقریبا پانتون هم 2 تا پانتون است و قرارداد داریم. کار ما انشالله روز به روز خوب شده میره و نان ما بسیار خوب با کیفیت و با اقتصادي شنونکي وایي که په هیواد کې ټولو سیلوګانو ته ځانګړې پاملرنه وشي نو له دې سره به په بازارونو کې د وړو قیمتونه د پام وړ راښکته شي. که چیرته واقعا سیلو په یوه ستندرد توګه چې د افغانانو په کابل کې تقاضا ده هغه پوره کړي، زه باورمند یم چې تر 10% د وړو په فی بوجې کې تخفیف راځي، ارزانه کیږي او خلک دې ته مخه کوي چې تیاره د سیلو پخه شوې ډوډۍ واخلي او د هغه څخه استفاده وکړه. هم حکومت په پښو درېږي او هم عرضه او تقاضا ورسره زیاتیږي او ترڅنګ نرخونه هم د کنټرول لاندې راځي. د سیلوګانو تصدي او فعالول نه یوازې چې د کروندګرو څخه د ملاتړ لپاره او په همدغه شکل د کرنیزو توکو ضایعات څخه مخنیوي لپاره او د نوې پانګونې لپاره زمینه برابرول کولی سي ډیر ګټور وي. د دې ترڅنګ کولی سي خلکو ته هم د کار زمینه برابر کړي او د هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې کولی سي هم لا پرمختګونو ته زمینه برابر کړي ترڅو وسي کولی د فقر په ټیټولو کې هم ګټور. په سیلو کې بوخت کارګر خوښ دي چې په خپل هیواد کې ورته کاري زمینه برابره شوې. دوی همدارا زیاته کړه د نوې ماشینرۍ له فعالېدو سره یې په کارونو کې اسانتیاوې راغلي دي. سابق بدر منزل بسیار و غلبال خطرناک بود. حال سیستم نو است فضل خدا و ماشینای غلبال که میآید او دیگه اونقدر چی نیست. خب تولید ما زیاد میشه فضل خدا. دیگه او وقت تولید ما کم بود حال زیاد میشه بخیر. حال فعلا برای این ماشینای دیگه خمیرگری آمده، داشای دیگه رقم آمده، داشای ما پرچاو هست.
مرکزی سیلو د لومړي ځل لپاره په 1415 کال کې د غنمو د زیرمه کولو، د غنمو د ژرندې او د ډوډۍ پخولو په برخه کې په 9 جریبه ځمکه کې جوړه او په فعالیت پیل وکړ، خو د کورنیو جګړو پر مهال ودانۍ او ماشینونه اغیزمن شول او له فعالیته وغورځېده.